مینوالو دا مونږ تاسو ویډیو را سره 5 کروڑ 3 کروڑ مانو 7 کروڑ سر بم ډیر نه حکم قدرمنو دا وخیو چاکلیټ را دن نشم تل ما ویني زما د لوکلي کې ورکوم کیک الله نو وکیل میډم یې سکی شرلی میډم یې سکی ماړه بکواس مکو بلکا په خیر راغلی زم لانجما اریار د مشرانو د خلی خبره ده وی الک چیزان و شرمینو د جنکو پیخي شروع کیو جنې چیزان و شرمینو د سپو پیخي شروع کی د مشرانو د دې خبره مطابق زنن تاسو د سارا کې ټیکې پنوم دی او داسې چلی دل زه پزې سورایشي وی جنې سره میلاوولو والا یما کمی جنې چیزان دومره شرمول دي چې نن سبا مکمل د سپو چل شروع کړه دی او د سپو د چل نه خو به تاسو خبر یی چې سپې په یو کوسه کې پزان یو سپې چی په بل کوسه کې پزان بل سپې چی په بل کوسه کې بیا پزان باندې بل سپې چی او بعضی وخت کې خو پورا شل سپې پزان باندې په یو ځای اچي دین علاوه د قچرو نن سبا داسې د قچرتوب ویډیوګانې جوړول شروع کړي دي چې کله دا قچره د خپل مالټو په واسکټ باندې زی په زی وباړي او خلکو ته خي چې وګوري ما خپل مالټو ته کم کلر واسکټ اچولې دی کله د دوړه خويندې یو بل په مالټو لاسونه وي او کله د یو بل مالټي په سکون وي او کله د یو بل مالټي باقاعده په لاسونو کې چې ته یو خلکو ته خي کله په داسې قسمه ویډیوګانو باندې خلکو ته د دې خبرې د زده کولو کوشش کوي چې په دې طریقې په ما کې د شا طرف نه منډي او په مخ رانه راوباسي او داسې عجیب چلونه نن سبا شروع کړي دي خو نن چې زه دې شرمېدل سپیل ورسره د دیو د سپیو دی پورا ګروپ له پکمه خبره سافټویر اپډیټ کول ولایم نو هغه خبره دا نه ده چې د سپیو دا پورا ګروپ بیل کوسه کې په ځان بیل سپی ولې اچي او داسې عجیب حرکتونه ولي کوي هغه ځکه چې دیو چې دا نه کوي نو دیو به خوري صدا خو د دیو د رزق ګټلو ذریعہ ده بلکې نن چې زه په اصل کې د کمی خبرې د وجنه دیو له سافټویر اپډیټ کول ولایم نو هغه خبره دا ده چې تاسو ته یاد وي نو څه وخت مخکې د ټولو قچرو خويند په شریکه یو ډرامه را جوړه کړې و او هغه ډرامه دا و چې دا دوړه خويند په یو ډله وي او دا دوړه خويند په بل ډله وي یو بل پسې بیا غسپکه سپور او ردی بده ویل چې تا به ویل انډیا او پاکستان والا په جنگ ورغلي دي دیو به ویل چې زمونږ مور مونږ په پیسو باندې خرڅي او په دې کار کې ور سره زمونږ د دوه خويندې سارا کې ټیکې مانو کې ټیکې پورا شامل دي زما مشر خور چې ز سنټر کې سټه مې ور کړی و ما نو دې سره ډیر زیات ظلم کړی په دې سترګې شلولي و او زه بالکل سارا نو مې په ټیک ټاک کې ریل نو مې سمرین دي مانو شکل نه ډیر ښکاری هودنه کم ورانه د الله مو وساتي د دې په جواب کې بیا د سارا کې ټیکې ویل چې زما د نیمو کې ټیکې نو مې خور خو په خپل قچره د زې په زې پردو سړو لا مالش یوم کوي دا وګور دا سوق دا خېزو مې دا وګور دا سوق دا نیمرا دا الکان درته مالش کوي او د مور شټول په سټریک او ته جوړ کړه مالش نیمرا مالش کا زماملا دسی سپای وځ کور کې پریدم دین علاوه به د سارا کې ټیکې د خپل کشر خور د کمی نوم چې عالیه کې ټیکې د دې په باره کې به هم دا خبرې کولې چې د دې جلال نوم یو بوای فرند او هغه ته به د خپل مالټي په ویډیوګانو کې خودلې دا علي ملګری دې مړه په کمنټ کې ورته ولې کې د جلال سوق دی جلال دا لکه به دې سینې ویډیوونه خېلې دي دې زه پوری خو د دیو د ډراما بازی نه ډک دی جنگ مونږ له مزه را کوله ځکه چې سپیچ پاډو کو جنگ کینو تماشې ډیره مزه کوي خو په کوته کې را لدړ بیا هل راوستو کله چې د جنگ د ټوله ډرامې نه بعد دیو بیا په خپلو کې روغ شو بیا په شریکه قچرتوب شروع کو او بیا د لاسکه د کوتک سره مې پاندو هم در بیا په هغه وخت کې راغی کله چې ما ولیدل چې څورز مخکې د دوړه قچري سره د دیو د دلالانو چا د خپل نایخانی د پروموشن د لپاره به تور مهمان خصوصي را غوښتلی او ګلونه پیوم شیندل تاسو ویډیوګانې وګورئ ټولو ناول خو چې چا د قچري د مهمان خصوصي په تور باندې د خپل نایخانی د پروموشن د لپاره راغوښتي وي ګلونه پیوم شیندل هغه کس ته زدا ویل غواړم چې ارمان دې ته زما په خوا کې ونه ما ټیک د خپل کوتک په دواړو لاسونو د ویخ نه نیو خمې درته اول زنګو بیا مې په درله په مخ باندې خه مضبوطه سپیړه درکوله چې ټول عمر دې په مخ باندې زما د کوتک نشان پروت و مولاد د بواسیر په مرز د دنیا نه رخصت کې په پاکستان کې دومره نور څوک نه وو چې تا ایله بیله دا چلیدلې سورای شوی او د بشماره کوتکونو نه پوري راپوري وتلې شوی قچري د خپل نایخانی د پروموشن د لپاره راغوښتي او بیا په ګلونه هم داسې شیندل لکه د سودان او د یوګانډا وزیر اعظم چې را رواني وي بیا دا لاسکه د کیک د کټ کولو دوران د منظر ویني بیبيانې صاحبانه کیک کټ کې شاته نه ورله یو 12 کسانو د دې قچرو په شاتنو کټ شو کیکونو کې خپل مخکینه سمسي وهي چا هم چې په دغه وخت کې د دیو په کوناټو پورې خپل خوټي سوله ولي وینو هغه برستو بیا لکه د دې سلیم غوندي هم داسې ویلي وی چې اوف ډیر خوندونه وو دین علاوه بیا په دې ویډیو کې دا یو دله د نیمرانو می قچري له د لاس داسې خولې لکه د نیمرانو می قچري چې په دې لاس باندې چرته 500 غریبانو له د کور راشن ورکړی وي دې ځکه زه نور سره نوم خو دې لاس خولون کې دله تویم چې مولاد پستر ګړون کې د جامو وینځلو په برش دې د شونډ کلک ومګه ځکه چې دا تا چې کوم لاس خول کړی د په دغه لاس باندې قچري پته نه سمره سړی د خټو نه نیولې وي او د سمره سړو وګي به په دغه لاسو چتی کړی وي او مالش کړی به وی ورلا د خولولو په ځای چې ورله تام د خپل موګه په دغه ټایم کې په لاس کې ورکړی و نه خون به اله کړی و ځکه چې دا شي نه د خولولو نه بلکې په موګود راکینولو شوقیان دي
اوس راځو د دې واغ حرکتونو طرف ته کوم حرکتونه چې دوی په دوباره باندې د رايوځای کېدو نه بعد په ټیک ټاک کې شروع کړي دي. مینوالو دا مې ونیول 80 लाख 5 करोड़ 3 करोड़ مانو 7 करोड़ زما 2 روپے قیمت هم نشته ولا زما 2 روپے. د خپل ریټ خو دې صحیح وي ته واقع د 2 روپو شی خو د نورو جنکو چې د 3 او 5 او 7 کروڑ روپۍ ریټ وي نو ولې د دیو د تشو میتیازو په سرو کې د سرو زرو پرزي لګېدلې دي کنه د واشروم کې د ډکو میتیازو په سرو د کوی کاف ملغلري بار تراولي او کنه د دیو په کوناټو کې داسې سم مغناطیس لګېدلې د چې دیو دغه مغناطیس په ذریعہ د ډونالد ټرمپ د خزانې نه ډالر راکاږي. اخر داسې څه کوالټي د پدیو کې چې یو کس به پدیو 3 او 5 او 7 کروڑ روپۍ ورکوي. زما په حساب خو د 12 روپو نه بره پدیو کې سنشتو د 12 روپۍ ریټ هم ما سیوا ولګاو ځکه چې 2 روپۍ ریټ د دیو د مالټو دی 2 روپۍ ریټ د دیو د سوپرو دی 4 روپۍ ریټ د دیو د تشو میتیازو د سرو دی. نو کل ملا کې د هر یوې ځان له ریټ 8 روپۍ جوړیږي خو ما 12 روپۍ زکه ویل چې پرې د خپه نشي لہذا دینه بره پکې سنشته که په دغه ریټ ورکې نو رابطه را سره وکړه. د ټلیفون شمیره مو د 103 کوتک شپه ګنډي 3 د کوتکونو ټوپۍ او 10 غوړې ګوتې تا 2 روپے هم نشته دی ټیک دی. الیا ریټ 150 دا 5 लाख دې ریټ څومره دی دام په 5 लाख 5 کروڑ چاته کومه خزه پکاري سی تاسو ویلې شي پینک والا بلیک والا تاسو به وس وایي چې دا غپ لګي خدا غپ نه لګي بلکې دا په غپ کې په صحیح طریقې سره د دې خبرې د ثابتولو کوشش کوي چې موږ د خرڅ مال یو لہذا که چاته ضرورت وي نو موږ په مختلف ریټ باندې اغستې شنو د دې خبرې په جواب کې به زه دیو ته دا ویم چې تاسو په دې آنلاین رنډي خانه به زه د خپل خیالاتو اظهار ونه کما او دا غي وجه دا چې داسې آنلاین رنډي خاني چلول خو تاسو غوندي د قچرو د پاره سغټه خبره نه ده دا خو تاسو د رزق پیدا کولو ذریعہ ده. خدا کوم ریټونه چې تاسو وایي نو په دغه ریټ 3 درزنه رشینی کیږي لہذا سوق مقل نه ده چې په دغه ریټ بس تاسو غوندي چې تشوي پتیلې او د ډکو سورې شوی ډانچي اخلي. الله نو عبد الله لما پیسې ورکړي وي چې لاړ چمات کېلې راوړه کېلې کو پرې دو چې کېلم دین راوړله کېلې مونږ لکانو سره زمونږ د خانګ په میز کې زنګي دا بدر لدرړو کنه سره داګو دا دومره اصلي کیلی دي چې دا خوړې هم شي چوپلې هم شي او ځان کې وهلې هم شي خو زمونږ د دې کیلو یو نقصان هم دی ګوره واغه دا چې زمونږ د کیلو په استعمال کې کدي احتیاط ونه کو نو بیا به پوره 9 میاشتې بعد لکه د ځان غوندي د چيتي پتیلې پشن مخو کې والا بچي راوړي او اصلي غم به بیا په هغه وخت کې دا جوړ شي چې دغه بچي پلار به بیا نه معلومیږي چې پلار یې کم یو دی. الله نو شیرالی میډم زګی شیرالی میډم زملی ګربا املی خیر د خو چې د خپل شیرالی ناګي کټ نه کې په خولې نه کې غني مړی کې بدین ختی وي نه بیا د خولې په سوري بهر تر اشته شو نه بدر نه د غولې په سوري بیا بهر ته وزي خوله به دی بیا لکه د لنګ خري پشان وازنی ولي وي په هسپتالونو به ګرځي او ډاکټرانو ته به د مينتونه کوي چې بدل کړه د خانګو په میز کې د کټ د لنګ پشان د شلیدلې سوړه واخلې خو د خولې نه رااله اوس په سچل باندې د شیرالی د اګي راو باسي غر کې کړما الله نو وکیل میډم یې سکی شیرالی میډم یې سکی وکیل او شیرالی میړه د دا وخت باتروم کې صابون په لاس باندې ستا لیک شو ویډیوګانو ته موټه وهي تاسو به وسه پوری د سړی د خلینه دا اوریدلی وی چې زما دوه خزي دي خو د یو خزي د خلینه به تاسو دا نوی اوریدلی چې زما دوه خاوندان دي دا خبره به تاسو ټیک په اول ظلم د دې قچري د خلینه اوري کوم چې سریام په ټیک ټاک کې ناری وایي چې وکیل او شیرالی میړه میس شو نو د دې خبرې په جواب کې به زه د ډاډو شلیدل ډانچې ته دا ویم چې مونږ ته دا پته خو لګید چې ستا مړونه دوه دي خدا راته وایي چې دا دواړه مړونه دي په یو ځای په ځان باندې سورې کنه یو شپه یو لور کې او بل شپه بل لا تل ماوینه زما د لوکلې کې ورکوم کې ته یو ځل بیا وایا تل ماوینه زما د لوکلې کې ورکوم کې دا خو دې غریب سره سراسر زیاتې د ځکه چې ته نور خلکو له خلک خپل مالټي او خربوزي ورکې او دې غریب له د خلک کیک ورکو هغه نشم ویل چې و زمونږ نه شرمېږي او زمونږ د مخې دی لک خپل خربوزي او مالټي په خله کې نشي ورکولې د کم په وجه چې بس فارملټي پوره کولو د پاره ورله فل هل کیک په خله کې ورکې او خپل بقایا سامان به ورله بیا چرته په بند کمره کې په خله کې ورکې کدا چل وینو دا نشم ویلې او کنه دا چل نیوی او صرف په دې کیک کې رخصتینو دا خو بیا دی لک سره ډیر زیاتې دی هغه ځکه چې تاسو خو داسې غوندې پارټیانو لزیم دی د پاره چې داسې قسمه خوشي تشي درته راټول شي او تاسو ورله د بدن یو پرزه په خله کې د ورکول سره یو هلک په نمبر په ځان باندې اچوي هم نو زه دی الکتوم د دې ویډیو په ذریعہ دا پیغام ورکوم چې کدی قچری ته تش پکیک باندې رخصت کړي نو لار شو سور شپ خپل حق دی په وچ کلک زور واخله د تاسو سره زیاتې کړي دی
نو بس ته یار نن د پاره هم دا کافي او روستینګ ویډیوګانې خو موږ په دې قچرو باندې ډېرې وکړې خو اوس نیکسټ سټیپ به زما دا وي چې د دې قچرو ټیک ټاک اکاونټس بین کما او په دې باندې مونږ کار جاری کړی هم دی ان شاء الله ډېر زر به تاسو ته خوشخبري درکوم که دې ویډیو درله خوند درکړی وي نو دا ویډیو مخکې هم شیر کړئ او ورسره زموږ یوټیوب چینل لانجمار لازمي سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن هم ورسره کلیک کړئ چې زموږ د راروانې هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته درځي راروانه ویډیو کې به میلاویږو د هغې پورې د ځان خیال ساتئ د خدای په امان